السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د طلوع ذهن ته بیا هم ښه راغلاست. آیا موږ د خپل ژوند هدف ته متوجه یو او که یوازې دغسې ورځې تېروو؟ ډېر خلک په د عادي ژوند کې بند دي. په دا یو رقم دا ټول روان دي، په دغو باندې روان دي. نه له دې خاطر زه غواړي، دې خاطر دغه یوه اسانه لاره ده دوی ته. خو حقیقت دا ده چې موږ د عادي ژوند دپاره نه یو پیدا سوي. سبحان الله. الله عز وجل هر انسان ته ځانګړي استعدادونه ورکړي دي او فرصتونه یې ورکړي دي، او د موږ مسؤلیت دا ده چې له دې استعدادو چې انشاءالله تعالی سمه ګټه واخلو. الله عز وجل په قرآن کې دې باره کې یادونه کوي. په حقیقت کې الله د یو قوم حالت نه بدلوي تر څو چې دوی خپل حالت بدل نه کړي. سبحان الله. سوال دا ده څنګه کولی شو چې د دې عادي ژوند چې ځان وباسو؟ که فکر ورته وکړئ، هر موفق انسان چې تاسو ورته وګورئ، د هغو موفق انسان هدف معلوم و، هدف یې درلود، هغوی سر ته رسېدلی ده. بې هدفه هېڅوک چېرته نه ده رسېدلی. او هغه هدف د خلکو د موفقه خلکو له ډېر یو کوچني قدمه چې شروع کړی ده، چې الحمدلله اوس ورته وګورئ چې که په بزنس کې وي، لا په فامیلي میټرز کې وي، په هر شي کې وي، ځان یې رسولی ده. نو هدف ډېر زیات مهمه ده چې انسان یې ځان ته جوړ کړي چې څه شی غواړي واوسئ، څوک غواړي واوسئ. داسې مه کوئ چې بس هر چا چې هر شی کول تاسې پسې یاست. الله عز وجل موږ تاسې ته استعدادونه، مختلف استعدادونه راکړي دي. له دې استعدادو چې اول موږ باید د دې استعدادو شناخت وکړو چې موږ په چی شي کې استعداد لرو، بعداً په مبنا د دې استعداد باندې ځان ته هدف وټاکو. نو ډېر زیات مهمه ده سبحان الله چې موږ تاسې هدف روښانه وي. د حضرت یوسف علیه السلام قصه را په یاد شوه. سبحان الله. له خیانت، غلامي او زندان سره مخ شو، خو هیڅ کله خپل ایمان او لیدله له لاسه ورنه کړه. سبحان الله. دې ته ایمان وایي، دې ته هدف وایي. په هر حالت کې صبر وکړو، هڅه او کوشش یې وکړو او فرصت ته انتظار وایست، او کله چې موقع ورته راغله تیار وو. سبحان الله. چې دعا یې وکړه، رب اوس نو ماته کلید خزاین د دغو راکړې د مصر، او الله عز وجل هغه مقام ورکړو. پایله یې څه وه؟ یو ټول ملت یې لوږې چې وژغورو، او موږ ته هم یو ښه درس را پرېښو. دا فرق نه کوي چې ته له کومه جې شروع کوې، له هغه صفره چې شروع کړه، مقصد هدف دې باید ډېر زیات روښانه وي چې ته چېرته غواړې شروع وکړې. که د بزنس هدف له کوچني له یو کراچي چې شروع کړه، مګر همیش د هدف په یاد وي چې انشاءالله تعالی په فلاني مارکېټ کې به یوه ورځ زما د بزنس ولاړ وي. د ډېر یو کوچني شي شروع کېږي، مګر مشکل په دې کې ده چې موږ انسانان همیش خپل هدف له لاسه ورکوو. فهم هم نه بل شي باندې اخته سو، په بل شي باندې اخته سو، خپل هغه اولي هدف سم درلود، سمو چورت ورته ولا غم د یاده وځي. مګر که هدف ډېر زیات روښانه وي، سبحان الله، دونه باید روښانه کړي. زه به کوچنی تخنیک در زده کړم. هر هدف چې ونیول، د ورځې فقط یو 2 دقیقې 3 دقیقې سترګې پاتې کړي او هغه هدف ته یو چورت واچوي، داسې رنګه کړي، داسې فلم ځینې جوړ کړي چې پخپله یې ویني لکه فلم ته چې ګورې، ښه صاف سوتره 2 دقیقې دا وکړي. تاسې وګورئ که هر هدف وي، یعنی سبحان الله باذن الله چې د خدای رضایت وي، چې هر هدف وي، که تاسې موفقه نه سواست بیا زه ملامت یم. مګر تخنیک یې څه شی ده؟ انګلیسي کې ویژوالایزیشن ورته وایي. سترګې دې پټوي او ځان وینئ چې چېرته غواړئ ورسېږئ. دا هره ورځ وکړئ، بیا ګورئ. دا داسې چې لکه هغه جي پي ایس نه ده، هغه نقشه چې ده په موټر کې، نه، چې هغه یو اډرس واچوي، که پر کږه لاره هم لاړ سئ، بېرته دې راګرځوي، نه پر کږه روان یې، پر دا بله خوا باندې لاړ سه. دغونه هدف مهمه ده. او بل کار دا دی چې هغه هدف ته تاسې باید کار وکړئ. هدف مهمه نه ده، مهمه ده، مګر هدف دا نه ده چې تاسې یو هدف ځان ته وټاکئ او کار نه پر وکړئ. تاسې باید هغه اول سټپ پیسه، هغه اول قدم باید واخلئ. یو ښه مثال به درکړم. مثال لکه له یو دریابه چې تېرېږئ، هدف دا ده چې بلې خوا ته ځان تېر کړمه، دا نور چې راځي چې اوس د ما کشتۍ په کار ده، پل مې په کار ده، چې مې په کار ده، زه دا جوړ کړم هلته تېر شمه. دا نور شیان بیا په خپله راځي، هغه مطابق د ضرورت. مګر که هدف نه وي، هېڅ شی مخته نه ځي. ډېر خلک پرته له هدفه ژوند کوي. یوازې هغه کوي چې خلک یې ترې غواړي. که یې مور پلار دی، که یې کاکاګان دی، که یې ورونه دي، ته باید ډاکټر سې، ته باید انجینیر سې، مګر دا پوښتنه نه کوي چې دا خود نفر څه شی غواړي. نو په لحاظه ډېر زیات مهمه ده چې تاسې د ځان سره کښېنئ، اول خپل استعدادونه معلوم کړئ چې تاسې په چیش کې ښه یاست. نور بیا انشاءالله تعالی کار اسانېږي. وخت استعداد باندې کار وکړئ او هغه هدف ځان ته وټاکئ، ژوند به دونه خوشحاله وي چې بیخي هره ورځ به سهار وخته راکښېنئ چې هله زه ځمه کار ته، خپل کار مخې ته بیایم. سبحان الله. بریالي خلک هغه دي چې پوهېږي چې چېرته روان دي.
او ناکامه خلک هغه دي صرف ته ووایې چې د تا د یو کال پلان چې د 6 میاشتې بعد دا موږ نه وایو چې 6 میاشتې بعد باید من یو نفر ژوندی وي ژوند د خدای په لاس ده مګر بیا هم یو هدف باید ولري دا ټوله دنیا دا ټول کائنات چې موږ وګوري دا ټول مطابق د یو هدف مطابق پر یو پلان باندې جوړ سوی ده هیڅ شی په دې دنیا کې بې پلانه بې هدفه نسته حتی یو دانه چینجی کله تاسو وګورئ په خاورو کې پروت وي هغه هم یو هدف لري چې چیش دپاره پیدا سوی ده نو دې خاطر ډېر ځان مهمه ده چې موږ تاسې باید اول باید ځان وپېژنو چې موږ څه استعدادونه لرو او بیا هغه استعدادونو باندې کار وکړو انشاءالله تعالی بریالي خلک همیشه پوهېږي چې چېرته دوی روان دي دا یو تصادف نه ده موږ ټولو ته دا وړتیا راکول شوې ده چې خپل هدف وپېژنو الحمدلله خو لومړی دا ګامونه باید پورته کړو یو کوچنی دغه درکړمه تمرین درکړمه ښه دغه تمرین خواهش کوم چې تاسو پر دې تمرین باندې کار وکړئ بیا ګورئ نتیجې ته یو مشخص هدف ولیکئ داسې یو هدف چې تاسو ته انګېزه درکوي سهار په خیر راکښېنئ په خوشحالي زه ورځ پلان کار کوم هره ورځ یې وکړئ تاسو هدف کې څه فکر کوئ داسې یو فکر کوئ چې ځان هغه پروجیکشن ورته وایي انګلیسي کې ښه ځان دغسې په هغه آینده کې وینئ چې هغه هدف هم لاسته راوړی ده هغه موفقیت پسې چې تاسې ګرځئ چې تاسې په حساب باندې موفقیت څه شی ده هر چاته موفقیت مختلف معناوې لري نو هغه خپل موفقیت ته فکر وکړئ چې تاسې په یو کال 2 کال کې چېرته ځان رسوئ او هغه هره ورځ خپل ذهن کې وساتئ 1 2 3 دقیقې 15 دقیقې تاسې بیا وګورئ او شک و شبهې ته سبحان الله لاره مه ورکوئ او دا مه وایئ چې کومه ادا کړې وای سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته په دې باره کې ویلي وایي هېڅ وخت مه وایاست کومه ادا ورکړې وای وایي چې دا که ووایاست دا دروازه د شیطان ورته خلاصه سي بیا نو هر منفي پروسس چې د مغز چې خبرې راګرځي دا دروازه خلاصېږي بیا نو تاسو ته منفي فیډبیک درکوي دغو سره هم ډېر زیات پام وي هر شی چې اوس الله عزوجل نشته کړی و دغسې کېدو دغسې اوس الحمدلله تاسو فقط مخې ته ګورئ نور اتې د شي په قصه کې مه کېږئ توکل په خدای وکړئ شک ته اجازه ورنه کړئ خلاصه یې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي څوک پر الله توکل وکړي الله به ورته بس وي انشاءالله تعالی خو توکل یوازې دعا نه ده بلکې هڅه هم لازمي ده 4 مهمه اصول چې ژوند مو بدلولی شي موږ د هغه څه انعکاس یو چې پرې فکر کوو خپل ذهن مثبت فکر ته متمرکز کړئ فکر وکړئ که یو نفر فکر کوي چې زه لوزر یم هره ورځ ته په دې باره کې فکر وکړئ چې زه ښه نه یم زه ښه نه یم دا د ما نه ده زده دا د ما نه ده زده دا د موږ تاسې مغز یو خبره درته وکړمه د واقعیت او تخیلي فرق نشي کولی دا په ساینس باندې پروف شوی ده چې پر دا ورزشکاران نه دي کمپیوټران ورته نصب کړي دي دوی ناست دي ته یې ویل چورت وواسې منډې وهې وخت چې دوی په منډو باندې شروع کړې ده کمپیوټر یې ویني چې هغه مسلز هغه عضلې چې دي چې په کار لویږي وخت چې منډې وهي هغه ټولې فایر کېږي نو سبحان الله حتی تر دې اندازې پورې که تاسې یو وخت کې یعنې ښه تمرکز وکړئ او سترګې پټ کړئ د یو باغ په باره کې فکر وکړئ هغه دونه درته روښانه شي چې حتی د مرغانو اواز به اروئ حتی بوی د ګلانو درځي د دې خاطر د موږ تاسې مغز د تخیلي او د واقعیت فرق نشي کولی نو خاطر ډېر زیات مهمه ده چې وخت تاسې پلان جوړوئ هغه هدف چې ځان ته جوړوئ دا باید دونه کلیر وي تاسې په مغز کې لکه مخکې د داسې یو فلم یې جوړ کړئ چې داسې ښه روښانه 4K وي ښه وخت چې دا تصویر هم جوړ کړو بیا نو پلان ګزاري راځي نو زه ځان څه رقم رسولی شم دې ته په هغو کې بیا پسند به موږ تاسې نورې خبرې هم کوو انشاءالله تعالی په نورو ویډیوګانو کې اوس صرف دا ده چې موږ تاسې هسې د هغو نه پوه شو چې څه شی کولی شو څه شی نشو کولی لا څه رقم کولی شو چې خپل فکر او دا مایند چې ورته وایي د مغز څه رقم موږ استفاده سمه ځینې وکړو تر دې چې موږ کنټرول کړو موږ باید خپل احساسات باید کنټرول کړو د پر احساساتو باندې یو خبره را په یاد شوه سبحان الله افغانان که دې لیدلي وي په دا هر واده په دا هر مجلس کې دې جنګونه سره کوي لکه کوچنیان دا څه شی ده ولې کوچنیان بولم خفه نه سئ څوک خپل احساسات نشي کنټرولولی کوچنیان یې نشي کنټرولولی یوازې د پښه باندې که دا چاکلیټ راکړه سکران هم ورته کېده ولا که دې پرېږدې څه داسې د هغو مغزي توانمندي د هغو نه نشته چې هغه خپل احساسات کنټرول کړي وخت چې یو لوی نفر وي تر 150 وخته یې وي چې دا ډول کارونه وکړي نو طبعا نو ماشوم ده نو
که دی که ماشوم نه وای د به تر اوسه زده کړي وای چې څه رقم زه کولی شم خپل احساسات کنټرول کړم یوازې دی احساسات کنټرول کړي دی په احساساتو باندې کنټرولېږي. دریم هېڅ وخت مه ډارېږئ له ماتې چې هېڅ وخت ونه هېرېږئ. ماتې اصلا نسته. ماته یو تجربه ده چې تاسې یو کار وکړو هغه کار تاسې سم نه ده کړی باید ټرای کړئ له سره یې بېرته سم وکړئ. لکه هغه یو دیوال چې څوک جوړوي او کاج ځینې راسې بېرته یې راچپه کړي نه نه در تاداو مې نه ده سم بېرته به تاداو ورته جوړ کړم بېرته به یې سم پورته کړمه. ماتې اصلا نسته. ماتې چې تاسې وینئ دا یو فرصت ده تاسې ته چې انشاءالله تعالی تاسې د ځان مهارتونه نور هم زیات کړئ. ولا اوله وار ناکامه شومه باید یو تحلیل وکړئ چې ولې ناکامه شوم او باور دې راځي چې 100% د تاسې ګناه ده پکې. پلانینګ هم سم نه ده کړی اکسیکیوشن یې سم نه ده هېڅ شی هم سم نه دی. وخت چې دغسې فکر ورته وکړئ بېرته یې بررسي کړئ بیا تاسې ته معلومېږي نو سبحان الله بله وار سه یې ټرای کړئ تر خو بهتر راځي بله وار یې ټرای کړئ تر خو بهتر راځي. څلورم مهمه تر ټولو عمل وکړئ. عمل چې نه وي وخت چې تاسې خدای دې که زر آیډیا ولرئ چې عمل پر ونه کې فایده هېڅ شی ده. آیډیا بې عمله هېڅ شی هم نه ده. او عمل چې پر وکړئ بیا نو توکل په خدای پسې وکړئ بیا نو لاره څوک نسي نیولی انشاءالله تعالی. اصلي بریا سوال دا دی چې اصلي بریا یعنې څه ته وایي. بریا یوازې مال او شهرت نه دی بلکې اصلي بریا دا دی چې موږ د خپل هدف سره سم ژوند وکړو سبحان الله او د نورو دپاره مثبت بدلون راولو په خیر سره او الله عز وجل ته ځان رانږدې کړو په خیر سره. بس له دغه نننۍ ورځې چې انشاءالله تعالی پیل وکړئ خپل هدف ولیکئ له هدف سره ژمن اوسئ او د عادي ژوند کولی چې ځان بیخي داسې خلاص کړئ چې بیا هغسې ژوند نه غواړم ویې کړم او نه یې پېژنم او په یاده مې چې هر رقم هدف تاسې ځان ته جوړ کړئ هغو ته انشاءالله تعالی رسېږئ. موږ کولی شو چې د یو ښه ژوند مستحقه اوسو خو دا ټول زموږ له تصمیم نیولو پیلېږي. کم تصمیم مو نه نیول هېڅ شی تغییر هم نه کوي. نو راځئ دا سفر په خیر سره یو ځای شروع کړو په خیر سره. په راتلونکي ویډیو کې به سره وګورو انشاءالله تعالی. الله مو مل شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای په امان.